د تاریخ په اوږدو کې لویې تاریخي جنګي کلاګانې همیشه د کلا له دننه فتح سوي دي. هغه داسې چې کله به دښمن په کومه جنګي کلا برید کاوه نو طبیعي خبره ده چې د کلا دننه به جنګیالي وو او خپله کلا به هم ډېره محکمه جوړه وه چې دښمن ته یې کلا ته د ننوتو فرصت نه ورکاوه. خو کله به چې د کلا دننه جنګیالیو په منځ کې بې باوري، د مورال ټیټوالی، د ماتې فکر دا شیان خپاره سول، دا افکار به خپاره سول، د کلا دننه سرتیري به خپله مجبوره سول چې د کلا دروازه خلاصه کړي او دښمن کلا ته ننوځي. عینا انسان هم دا ډول دی. انسان الله تعالی ډیر مقاوم موجود پیدا کړی، د ډیرو سختو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې د درېدو توان لري، خو تر هغه وخته پورې چې دا منفي فکر د ده ذهن ته لاره پیدا نه کړي. که چیرته منفي فکر د ده ذهن ته ننوتل، انسان ماتیږي او په اصطلاح وسله په مځکه ږدي. تاسو یوه وړه کښتۍ په نظر کې ونیسئ، یوه وړه کښتۍ د هند غوندې لوی سمندر نسي غرقولی تر هغې پورې چې اوبه د کښتۍ دننه ته ورنسي. که چیرې اوبه د کښتۍ دننه ته ورغلې بیا کښتۍ خپله غرقېږي. دغسې انسان هم د خپلو منفي افکارو په واسطه چې کله د ده ذهن ته لاره پیدا کړي ماتیږي، غرقیږي او په اصطلاح تسلیمیږي. د عسکرو یو قمندان چې کله ولیدل جنګیالي یې د ماتې فکر له ځان سره لري او جګړې ته په اصطلاح د ماتې په فکر روان دي، نو غوښتل چې د هغوی له ذهن څخه منفي فکر وباسي او پر ځای مثبت فکر ورکړي. نو یوه سکه یې راواخیسته او ورته ویل چې زه دا سکه لوړه غورځوم، که چیرته د سکې د بیرغ خوا راغله نو موږ جګړه ګټو، خو که بالعکس د سکې مثلا د 15 چې پې لیکلي هغه خوا راغله نو بیا جګړه بایلو. سکه یې چې واچوله نو د سکې د بیرغ خوا راغله، ټول عسکر قمندان ټول خوشحاله وو، په اصطلاح یو بل ته د جګړې د بریا مبارکي ورکوله. د وخت په تېرېدو سره عسکر او قمندان له جګړې څخه بریالي راستانه سول، جګړه یې وګټله. قمندان خپل سرتیري راټول کړل، ورته وویل چې وګورئ د دې سکې په دواړو خواو باندې بیرغ لیکل سوی، خو د دې دپاره چې ستاسې له ذهنونو څخه منفي فکر لرې کړم او مثبت فکر یې ځایناستی کړم، ما دا کار وکړ. تاسې خپله تجربه کړي او یا به یې تجربه کوئ چې کله انسان د یو کار پیلوي، یو کار کوي او د هغه په اړه منفي فکر ولري، ستاسې ذهن په اتومات ډول 100 داسې دلایل ستاسې مخې ته ږدي چې په دغه دلیل باندې ته دا کار نسي کولی. اما که د یو کار په اړه مثبت فکر ولرئ او ووایئ چې دا کار زه کولی سم، ستاسې ذهن په اتومات ډول 100 داسې دلایل ستاسې مخې ته ږدي چې تاسې په دغه دلیل تاسې دا کار کولی سئ. انسان ذهن ډیر پیچلی جوړ سوی او په دنیا کې چې کوم کارونه، پرمختګونه، اختراعات او اکتشافات تاسې وینئ، دا ټول د انسان د ذهن محصول دی. نو راځئ له خپل ذهن څخه مثبت استفاده وکړو، ښه استفاده وکړو او هیڅکله خپل ذهن ته منفي افکار مه پرېږدئ. ستاسې په اصطلاح د ذهن او فکر په دروازه کې باید یو هوښیار پیردار ولاړ وي چې منفي افکار په همغه دروازه کې ځواب کړي او یوازې مثبتو فکرونو ته د ننوتو اجازه ورکړي. نو بناً مثبت فکر اوسئ چې ژوند مو بدل سي.